شیرزاد صاحب ډېر ځوان او تکړه او بااستعداده او ژبه شاعر دی. وایي پښتون خو تل تور او ټوپک دی، پښتون خو تل تور او ټوپک دی، ننګ او غیرت نوم او عزت دی. که توره کېږدي قلم را واخلي ګل د پیکي تاج د ملت دی. او اوس به واغږو خپل ډېر تکړه او ځوان او خوږژبي شاعر محترم ممتاز ارمان ته. ارمان صاحب ارمان صاحب ستړي مه شئ. مننه ډېره زیاته ستاسو نه. تاسو ډېرو قدرمنو حاضرینو ته درناوی او سلامونه، او ټولو هغو ته چې د دې نننۍ غونډې د جوړېدو ځمکه یې هواره کړې ده، مینه او مننه. یو غزل ګوټی دی: صبر مې ډېر کړی، صبر مې ډېر کړی، ما صبر کې تاوان کړی دی. د پسرلي کښت مې اکثره په خزان کړی دی. تا مې د زړه غوښې خوړلي، ما دې وچې شونډې. تا مې د زړه غوښې خوړلي، ما دې وچې شونډې. تا د خانۍ مزې دي کړي، ما ګزران کړی دی. د چا لاسونو کې ډېر کاڼي، د چا سترګو کې نم، چا د ګلۍ راورولي، چا باران کړی دی. څه نوی نه دی، زوړ دستور د زمانې داسې دی چې ګټه خان کړي، تاوان پکې دهقان کړی دی. یاد دې په زړه کې ګرځوم، تصویر دې سترګو کې اوس. په ځمکه اوسمه او کر مې په اسمان کړی دی. یاد دې په زړه کې ګرځوم، تصویر دې سترګو کې اوس. په ځمکه اوسمه او کر مې په اسمان کړی دی. چې نوې لارې مې د چم ګاونډ زړې کړي مجبور. په زړه بیا ځمه چې تا نوې بهتان کړی دی. سوال کوه یو الله قبول کړي، بل قبول وګڼه. ما چې د سوال د جانان کړی، تا د ځان کړی دی. یو چا ملګري بل ته وې، ما ته یې ګوته نیوه. یو چا ملګري بل ته وې، ما ته یې ګوته نیوه. د دې سپېره مې خدای کو سخته کې ارمان کړی دی.